ډیر لوی مرستیال حاجي حبیب الرحمن امانزاده صاحب ولاړ دی دنه غونډې په اړه تاسو کوم چې نن خو ډیره درنه او ډیره خواږه او ډیره شانداره غونډه وکړه تاسو احساسوي والله زه خپله ډېر زیات ښه احساسوم د خاطره چې یو 40مه کلیزه او د امارات افغانستان دوستي دا هغه شو نو ډېر ماته د افتخار ځای دی چې زه هم دا یو 40مه کلیزه په امارات کې مانځم او ټول پښتانه چې زه ګورم ډېر خوشحاله کېږم دا زمونږ د عزت هغه دی که نه یو عزت مونږ ته راکړل شو او نور ډېره خوشحاله یو د ټولو نه یعنې زه فکر کوم چې دا په ما باندې لکه اختر غوندې دی حاجي صاحب دا غونډه اخیری نشي ستاسو په شان د مشرانو نه دا توقع دا امید دا هیله لرلی شو داسې غونډې بیا راجوړ نه انشاءالله که چېرته مونږ ته زمینه مساعده شي که نه په امارات متحده کې اوس څه رقم چې سفیر صاحب وویلې یا قونسل صاحب وویلې چې مونږ د افغانانو د خاطره دلته به دوی خبرې کړې دي امارات سره چې د مکتب د خاطره ځای ورکوي افغانانو کور د خاطره چې هغه ملي هغه ولري دلته دوی کوششونه روان دی چې دوی ځای ورکوي خپل هغه کلتور هغه عنعنات چې کله افغانان سره یو شي یا اختر راشي یا یو خوشحالۍ راشي یا جشن ازادي راشي هغه ځای کې به مونږ لکه دغه قصر چې مونږ هغه وکوله بیا د افغانستان د خاطره به انشاءالله چې کومه ورځ راځي یا اختر راځي یا نیکه ورځ راځي هغلته به مانځو انشاءالله صاحب د شمشاد ټلویزیون مینوال ته په ټوله نړۍ کې ګوري که څه پیغام لري شمشاد نه به وایي مخامخ چې مې صفت کړی یار مې نه پس شاد چې مې غیبت کړی یار مې نه نو دا شعر مې د دې د خاطر وویل نو دا صاحب چې شمشاد په ټولو ځایونو کې ځان یې رسولی دی او مونږ غټ افتخار لرو شمشاد ټلویزیون باندې چې په هره موقع کې دی مونږ سره راځي او دا انعکاس افغانانو ته وړاندې کوي نو د شمشاد نه د تاسو نه ډېره مننه کوم چې په دې ورځ کې هم تاسو بیا زحمت ویستو راغلی ډېر افتخار مونږ ته وبخه تاسو ته پته چې شمشاد صرف ټلویزیون نه دا لر او بر د پښتنو یو ملي سنګر هم دی بالکل دا خو در سره منم چې د ټولو افغانانو پښتنو دا چینل دی نو لر او بر پکې نشته فارسی پښتو پکې نشته الحمدلله زه دا غټ افتخار کوم چې شمشاد لرو په امارات متحده عربي کې ډېره مننه ډېره مهرباني